بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه کولی شو چې په بازار کې یو ښه کمپیوټر واخلو؟ نو د دې لپاره ما اته سټیپه تاسو ته په نښه کړي چې تاسو باید دغه اته سټیپه تاسو په نظر کې ونیسئ او په بازار کې یو ښه کمپیوټر لاسته راوړئ. لومړی سټیپ یې کمپنۍ ده چې تاسو باید وګورئ چې د کمپیوټر کمپنۍ مو څه ده. مطلب دا چې تاسو کله هم کمپیوټر اخلئ نو تاسو یې کمپنۍ وګورئ چې کمپنۍ کومه کمپنۍ ده. لکه موږ مختلفې کمپنیان لرو، لکه ډیل کمپنۍ، ایچ پي کمپنۍ لرو، یا هم نورې داسې کمپنیانې دي لکه د اپل کمپنۍ ده. نو دا ټولې بهترینې کمپنۍ دي او ټولې ښې کمپنۍ دي، خو زیاتې مروجه کمپنۍ چې ده هغه په افغانستان کې ډیل کمپنۍ او ایچ پي چې ډېر هغه نتیجه یې ورکړې ده او ټولو خلکو استعمال کړی دی. نو هغه کمپنۍ ډیل کمپنۍ. تاسو به کوشش کوئ چې ډیل یا ایچ پي یا هم دا د اپل کمپنۍ کمپیوټر واخلئ. لومړی خو کمپنۍ تاسو له مشخص څه چې کوم یو واخلئ. دوهم قدم کې تاسو باید دا معلومه کړئ چې د ده ماډل څو ده. ماډل نه هدف او مطلب دا ده چې تاسو د کمپیوټر ماډل څومره جګي څومره نوی نو هغه ماډل جګي. لکه مطلب دا داسې ده چې کمپیوټر کې اوس یو ماډل د 15,000 او بل ماډل د 6,000. نو دغه 15,000 کې دومره کمانډونه دومره ډېر پروګرامونه سم کار نه کوي نظر لکه هغه 6,000 ماډل کې چې ډېر پروګرامونه کار کوي. نو زه تاسو څخه ښیم چې د یو کمپیوټر ماډل څنګه وګورئ او کوم ماډلونه تاسو واخلئ. زه به راسم دلته لومړی تاسو ته دا ښیم چې د یو کمپیوټر ماډل، دا ماډل هم د کمپیوټر په شا کې چې کله کمپیوټر واړوئ دلته نوشته وي، خو تاسو د کمپیوټر له ماډل هغه دلته زه به تاسو وینډو آر مطلب رن ته به لاړ شئ. رن کې به تاسو ولیکئ MSI او NF او 32 ته به انټر کوئ. کله چې انټر کړه تاسو سره داسې یو مینو اوپن کېږي. کله چې دا مینو تاسو سره اوپن شوه نو دلته تاسو ته ماډل ښکاري. اوس زما د کمپیوټر ماډل ده 450 بهترینه ماډل ده، خو که چېرته دا 450 وي د ما له کمپیوټر هم ښه ده، که چېرته 450 وي څه بیخي ښه ده. که اوس یو کمپیوټر یې چې 450 هغه بیا ټیټ ده ماډل یې قیمت یې ارزانه وي. او همداسې نور ځینې کمپیوټر دي لکه 50 140 دا ټیټ ماډل دي. نو تاسو کوشش کوئ چې ماډل یې څومره جګ وي هغومره قیمت هم جګ وي او هغومره کیفیت هم لوړ وي او ښه کار هم کوي. نو دا یو ماډل چې کمپیوټر کې ماډل څومره مهمه ده. بل دوهم قدم کې موږ باید جنریشن وګورو. د جنریشن څخه مطلب او هدف دا ده چې تاسو باید وګورئ چې دا زما کمپیوټر کوم نسل ده، مطلب زوړ نسل ده که نوی نسل ده. لکه موږ په انسانانو کې دا لرو چې پخواني نسلونه څومره پرمختللي وو او اوسنی نسل څومره پرمختللی ده. کمپیوټر کې هم همداسې ده چې پخواني کمپیوټر که تاسو لیدلی وي هغه دومره پرمختللی نه وه لکه اوسني کمپیوټر چې څومره پرمختللی دی. یو کمپیوټر کولی چې څومره لوړه قوي هغه محاسبات په یوه ثانیه کې درته وکړي. لکه اوس چې داسې تحقیقات سوي دي چې په داسې کمپیوټرو کار روان ده چې دا اوسني کوم کمپیوټر چې 2026 کې دي په دغه کمپیوټر نه به په میلیونونه ځله قوي کمپیوټر وي. نو دا و د جنریشن کې چې د یو کمپیوټر جنریشن څنګه معلوم کړو. نو هغه جنریشن د معلومولو لپاره به تاسو داسې وکئ. دلته هم جنریشن معلومیږي، خو زه جنریشن د ځای نه دلته ګوره جنریشن دلته معلومیږي، خو زه د ځای نه لومړی نه، خو زه به تاسو ته لومړی دلته د سپیسي نه د سپیسونه درته معلوم کړم چې د سپیسي نه څنګه معلومیږي. په د سپیسي به رایټ کلیک وکئ او بیا به چېرته لاړ شئ؟ پراپرټیز ته لاړ شئ. پراپرټیز ته چې کله تاسو لاړئ نو دلته به تاسو دا پروسیسر نه ده، پروسیسر کې به تاسو دغه کله چې ډیش علامه پیدا کړه، ډیش علامه د ډیش علامې نه به دغه ته چې هر څو لیکل سوي وه دا که اووم جنریشن ده، که اتم جنریشن ده، که نهم جنریشن ده، او که چېرته لسم جنریشن ده، پنځم یا دریم جنریشن ده. دې کې دا څنګه ده څومره چې کمپیوټر ټیټ جنریشن یې هغه ضعیفوي. لکه اووم جنریشن د اتم جنریشن نه ضعیفه ده او نهم جنریشن بیا د اتم جنریشن نه قوي ده، اتم ضعیفه ده. همداسې نور ورپورته چې څومره پورته کېږي هومره چې دا قیمت هم لوړېږي او کیفیت هم لوړېږي.
نو جنریشن د دې نه هم تاسو معلومولای شئ. بلې سیده تاسو زه وینډو آر رن ته به لاړ شئ، رن کې به MSI انفو دا 32 دا به کلیک او انټر به کوئ. کله چې انټر کړه تاسو به دلته پروسس کې وګورئ، هماغه د ډیش نه دوخه ته څو ده چې هر څه نوشته وو هماغه جنریشن د لومړی عدد دی، اوس دا اتم جنریشن ده. نو دا و د جنریشن په اړه معلومات. بل هغه کې موږ سره راځي ریم. ریم چې ده د کمپیوټر کې تر ټولو مهمه فکټور د ریم. نو ریم د یو کمپیوټر څه شی ده؟ ریم خپله موږ دوه ډوله حافظې لرو، یو ROM ده او بل RAM ده، یا موقتي حافظه او دایمي حافظه ده. نو دا ریم داسې یو دنده ترسره کوي چې ریم دې څومره لوړ وي کمپیوټر به د هغومره تیز او چټک کار ترسره کوي، ښه پروګرامونه به کې رن کېږي، ښه ګیم به کې کېږي، یا نور مطلب انجینري سافټویر به ښه کار کوي، کې یا ویډیو به ډېر ښه پله کېږي، بند به د کمپیوټر نه کېږي، جامېږي به د نه کمپیوټر. نو ریم ډېر مهمه ده. پر ریم کې مختلفه ریمونه دي، 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB ریمونه لرو. دغه ریمونه بیا د کمپیوټر سره خپله هم څه کېږي راځي، مطلب هر کمپیوټر چې ته اخلې هغه خپل هغه لري چې دا ریم یې څو ده. لکه زه دلته راځم د کمپیوټر ریم معلوموم چې ریم زما د کمپیوټر څو ده. په ده د سپیسي باندې به رایټ کلیک وکړې او کله چې رایټ کلیک دې وکړ په ده ته پراپرټیز ته به راسې. پراپرټیز ته چې راغلی بیا دلته تاسو وګورئ د انسټالډ ریم 16 GB، مطلب دا چې زما د کمپیوټر ریم چې ده 16 GB ده. نو دلته هم معلومیږي انسټال ریم 16 GB، مطلب دا چې تاسو کله کمپیوټر اخلئ چې ریم څومره لوړ وي هغومره ښه وي کمپیوټر. تاسو اوس که اته باید حد اقل له اتو نه ټیټ نه وي، اته یا 16 چې ریم وي. نو چې څومره یې ریم لوړ وي هغومره کمپیوټر ښه وي او ښه کار کوي. که 32 له 14 ښه ده، 64 بیا له 32 ښه ده، خو قیمت یې هم له ده سره لوړېږي. بل پام مو وي چې کله تاسو کمپیوټر اخلئ ځینې خلک دا ریمونه هغه کوم چې د کمپیوټر سره شرکت نه راځي هغه اصلي ریمونه وي. خو تاسو که چېرته بازار ته لاړ شئ یو 16 GB ریم اخلئ شاید تاسو ته 500 افغانۍ درکړي، ډېر ارزانه ده، خو کمپنۍ نه چې راځي 3,000 5,000 روپۍ قیمت به لري ریم. نو تاسو باید ریم ته ډېر متوجه اوسئ چې کمپیوټر نه تاسو ته تبدیل نه کړي او خراب ریم درته وانه اچوي.